کرامن کاتبین هغه فرشته ده په اوږو ناست دي دا لیکل کوي دا موږ په هغه حال کې یو په هغه خیمه کې یو چې دې کې دا ټول که ښځې دي که سړي دي ناست دي په ظاهره ښکاري نه خو دا یو امتحان دی دا موږ په یو حال کې ناست یو پیپر یې ورکوو پرچې ورکوو د دې به ریزلټ راوځي ریزلټ به راوځي په ریزلټ کې به هغه سړی کامیابي چې چا پکې ښه لیکل کړي که چا بد کړي نه تباه برباد موږ په دې محفلو کې نو که نه محفلو کې نو موږ یو راښکو بل راښکو که موږ کله په پیغمبر باندې یو خبره شروع کړه بایي ته نن ته ماته د خپل پیغمبر ووایه هغه به څنګه ژوند تېرو الله څه قانون دی دین اسلام څه ته وایي دا موږ ته څه ښایي مسلمان څه ته وایي نو بیا به موږ د هر څه نه خبر یو په سنتیره کې یو هندو سره ملاو شم ما ورته ویل ورورې ما دا ته چې کوم په لار روان دی دا غلط دی هندو دې ولیدو تا ورته به حیثیت یو مسلمان تا ورته چې مسلمان شه دا ته په غلطه لارې نو هغه ماته وایي چې تاسو صرف په نوم باندې مسلمانان یې ته په خدای یقین وکړه هغه ماته داسې خبرې شروع کړې که نه چې قسم په خدای زمونږ د دې پروګرام صرف او صرف دا غرض دا مطلب یاره مونږ ټول وروڼه یو مسلمانان که ځوانان دي که مشران دي ټول خپلو کې یو مسلمانان یو د دې دنیا مثال د یو خیمې دی دا تاسو لیدلي که نه چې ځای په ځای لګېدلي دا خیمې لګېدلي خلک پکې ژوند کوي دا یو خیمه ده بره پې اسمان دی لاندې نه ځمکه ده چارچاپېره دې ته دیوالونه د دې نه موږ تښتېدی نه شو منم چې الله تعالی آزاد میدان پیدا کړی خو دا یو وړه خیمه ده د دې نه قسم دی نه موږ په بره تلی شو نه ترې نه په کته تلی شو نه ترې په یو طرف نه ترې په بل طرف دا دنیا دا د امتحان ځای دی دلته چې موږ راغلي او موږ که خوب کوو موږ که ګرځو او موږ چې هر څه کوو دا موږ په یو حال کې ناست یو یو خیمه کې ناست یو موږ لیکل کوو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی په سنتیره کې یو هندو سره ملاو شم ما ورته ویل ورورې ما دا ته چې کوم په لار روان دی دا غلط دی هندو دې ولیدو تا ورته به حیثیت یو مسلمان تا ورته چې مسلمان شه دا ته په غلطه لارې نو هغه ماته وایي چې تاسو صرف په نوم باندې مسلمانان یې ته په خدای یقین وکړه هغه ماته داسې خبرې شروع کړې که نه چې ما وایي بېشکه چې دا موږ په غلطه یو هغه وایي دا داسې نه ده هغه ډېرې ښکلې خبرې وکړې هغه وایي صاحب صرف په نوم باندې مسلمانان یو نو زه وایم چې موږ صرف په نوم مسلمانان یو نو زه د دنیا ته وایم او د خلکو ته وایم چې دا دنیا خو پانی ده دا پاتې ده او لومبیا خو ماله پکار دي دین ته مخ کم او بیا تاسو له پکار دي ټول له پکار دي چې دین ته مخ کو مرګ را روان دی په نن خبره باندې چرته په سټوډنټ کې مړ شي چرته په څه کې مړ شي چرته په څه کې مړ شي نو دا دنیا پاتې ده نو زبردست د وخت راکولو ډېره مننه قسم په خدای زمونږ د دې پروګرام صرف او صرف دا غرض دا مطلب یاره مونږ ټول وروڼه یو مسلمانان که ځوانان دي که مشران دي ټول خپلو کې یو مسلمانان یو د دې دنیا مثال د یو خیمې دی دا تاسو لیدلي که نه چې ځای په ځای لګېدلي دا خیمې لګېدلي خلک پکې ژوند کوي دا یو خیمه ده بره پې اسمان دی لاندې نه ځمکه ده چارچاپېره دې ته دیوالونه د دې نه موږ تښتېدی نه شو منم چې الله تعالی آزاد میدان پیدا کړی خو دا یو وړه خیمه ده د دې نه قسم دی نه موږ په بره تلی شو نه ترې نه په کته تلی شو نه ترې په یو طرف نه ترې په بل طرف دا دنیا دا د امتحان ځای دی دلته چې موږ راغلي او موږ که خوب کوو موږ که ګرځو او موږ چې هر څه کوو دا موږ په یو حال کې ناست یو یو خیمه کې ناست یو موږ لیکل کوو د ورور خبره وکړه کرامن کاتبین هغه فرشته ده په اوږو ناست دي دا لیکل کوي دا موږ په هغه حال کې یو په هغه خیمه کې یو چې دې کې دا ټول که ښځې دي که سړي دي ناست دي په ظاهره ښکاري نه خو دا یو امتحان دی دا موږ په یو حال کې ناست یو پیپر یې ورکوو پرچې ورکوو د دې به ریزلټ راوځي ریزلټ به راوځي په ریزلټ کې به هغه سړی کامیابي چې چا پکې ښه لیکل کړي که چا بد کړي نه تباه برباد دی دا ډېر انسانان ووایي ما دوره داسې تعلیم مې وکړه داسې تعلیم مې وکړه هغه تعلیم نشته دوره دغه مې وکړه امتحان وایي ما وکړه دا مې وکړه امتحان خو به هغه جان کې کېږي پته به لګي دلته خو مونږ ټول انسانان یې به منډه شوي یو
ته ماته دا ووایه نه ته ماته دا ووایه الله ظالم دی یار الله ظالم دی په مونږ ظلم کوي نه کوي مونږ خپله به ځان په ځان باندې ظلم کوو دا واحد یو مدرسه ده د دنیا یو قانون دی الله ډیر انصاف کوي هغه مونږ له سوالونه راکړي دي ورسره جوابونه هم راکړي دي چې بنده دا سوال دی ډیره مې راته اسانه کړې ده بنده ډیره مې راته اسانه کړې ده دا سوال دی ورسره دا لنډغونه کې جواب دی دا یاد کا دا کم سکول والا مونږ پیسې ورکوو که نه مونږ ته وایي مخکې نه چې ته دا سوال مې درکړی دی به دا جواب لیکي نو هغه جي خو مونږ دنیا دپاره دغه کوو مونږ هغه ټول کتاب وګورو هغه سوالونه بیا مونږ جواب ولا پیدا کړو مونږ ځکه اوس سوالونه شته جواب شته هماغه قسم دی په لکونو زرګونو خلک پیسې ورکوي یو سکول والا یو کالج والا تا ته نه وایي چې بای کتاب مې درکړی وي دې نه به سوال راځي خو هر چا ته پته ده چې د دې نه به دی سوال کوي د بهر نه خو نه راځي خو الله ظلم نه کوي دا مونږ خپله ظالمان یو په ځان باندې ظلم کوو ټول ژوند رانه په غفلت کې لړو ټول ژوند رانه په غفلت کې لړو یو ورځ ته د امتحان چې هلته کې به امتحان به څنګه چې دلته په سکولونو کې امتحان وشي یو پیل شو بل پیل شو بل پیل شو دا د معاشر دا ورځ نه ده دا ډیره ګرانه ده ډیره سخته ده دا دور اسانې خبرې نه دي دا چې موږ په غیرو طریقه روان یو خپل دین هم په شا پرېښودی دی مقصد هم چې څه دی که نه نه هم په شا پرېښودی دی او بې مقصده څیز پسې اړم یو بس پروګرام راغونډوم اخره کې څه پیغام ورکول غواړې اخره کې دا پیغام ورکول دي چې ټول دی د دین لارې ته راشي او دا دنیایي کار دی پرېږدي دا دنیا پانی ده او صحیح مونږ چې خدای پاک سره رالیږلي یو نو په هغه لار او هغه شي له مونږ ترجیح نه ده ورکړې نه ده ورکړې مونږ له پکار دي چې هغې ته سوچ وکړو هغه ځان ته لږ یاد کړو نو که لږ هم یاد کړو لږ هم سوچ وکړو نو امید ده چې خدای پاک به مونږ سره څه ناڅه معامله به سمه کړي ورورو ستاسو د وخت راکولو ډیره زیاته مننه ډیر زیات خوشحاله شوم تاسو ماشاءالله هر مسلمان هر ورور ښه قابل دی خو دا ټاپک څوک چیړي نه مونږ په دې میپلو کې نو که نه میپلو کې نو مونږ یو راښکو بل راښکو که مونږ کله په پیغمبر باندې یو خبره شروع کړه بایي ته نن ته ماته د خپل پیغمبر ووایه هغه به څنګه ژوند تېرو الله څه قانون دی دین اسلام څه ته وایي دا مونږ ته څه ښایي مسلمان څه ته وایي نو بیا به مونږ د هر څه نه خبر یو خو مونږ صرف علیمان هم ګناهګار کړي په منبر راته ناستي بس هغې ته د جمعې په ورځ بس خطبې ته لږ غوږ کېږدي یا غوږ یې ښې یا نه خو ځو منډه ووه سنت هم بیا بهر کړو که نه نو به هر حال خبرې اوږدول نه غواړم ستاسو ورور ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ ډېره مننه ډېره مننه بیا می توبه د رحمت په ما نظر واچوا دیا پکړیو ګناهونو می صدر واچوا بیا می توبه